اول د دغ دین او د جهنم د ير نه د بچ کول امر الله تعالی تو تا کړه دا بیا ویلی دي چې خپل بل بچا خپل اهل عیال خپل تیر سریه دغه د جهنم د ير نه بچا کله چې د قران دا آیاتین نازل شل وانذر عشیرتک الاقربین یا رسول الله دا نږدې رشتہ دار د الله نه وډراوا د الله نه وډراوا نو الله رسول یو غونډی ته چیک شو واضح اعلان وکړو واضح اعلانات کا یا بنو عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار اے بنو مطلب قبیلے د جہنم دیر نہ زونینا بچ کیے ویا بنو ہاشم انقذوا انفسکم من النار او بنو ہاشم قبیلے دیر د جہنم نہ زونینا بچ کیے دس اعلانات کا یا آخر سے فاطمہ بی بی توی اللہ رسول بچیے دو یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار بعملک اے فاطمہ بچیے دی جہنم دیر نہ پخپل اعمال بندزون خلوص کا وانی لا املک من اللہ شیئا بروز قیامت کا اللہ رب العالمین لوز درغزول اس زوی در کولا سدے تو مخانوین دا چاہتا وی فاطمہ تا سے کرتاوی اللہ رسول ارتاوی د ټول انبیاء کرام سردار د ټول انبیاء کرام سردار خلیق خپل امت نه د ټول دنیا انسانونه د پوره چې په ورځ د محشر باندې د سفارش او د شفاعت تاج د پسار باندې لګیدل دا هغه هستی خپل بچی ته وي چې د محشر په مایندون شي کرب لوس درغزو د خپل جهنم د ير نه په خپل اعمال زون خلاص आवाज شي د تو مخنوین او دا چاته وی دا فاطمه بی بی تا وی کیما فاطمه چې د جنت شزینا سردار دو کیما فاطمه چې د حسن او د حسین میر دو کیما فاطمه په پولیسرات باندې ډېر خلق سی خو چې فاطمه پر اونه شي الله پاک وی دنیا انسانونه توي چې کیز ګورې بوند فاطمه با حیا راونه دو چې نظر من په بنده ولاږي اغه فاطمه اغه فاطمه ته الله رسول سے فرمای ته په خپل اعمال باندې جهنم د ير نزون بچ کوا او دا دې چې صدر تا په چار ویزو تو سے تا غر و سلام او په آخرت سے رب کائنات مطالبات نه او کړه شه د زمخانوین سرنګ چې بار ته د علم ضرورت تا سرنګ چې بار ته د دینداری ضرورت تا سرنګ چې په سړی شه د دینداری ضرورت تا د غیرنګ په شزینا شه د دینداری ضرورت تا په شزینا شه د علم ضرورت تا شزینا چې دا سه جوړي چې د الله نه ډارېږي نن مې شزینا ته دین ورزدا کړه نه دا الله عظمت میں اور تشالا نہ دا د اعمال بندے مسائل حل کول دا میں شزینا تا اور زدا کړي نه دي نو بارنا کا ډېر خشول لوړ شیا به پکیر سے سړای پریشان وي ځکه چې ټول حالات در تمخه ته کې جدا سے داسې حالات دي ته دغه شزینا ته الله صحیح روپه جانا به تو بند حالات چیر دریمی پتونه مخ دو په سجدا رب ته پرتای و جوړي وي چې الله حالات درست کا یا الله حالات درست کا نو کا سړای کیر د جنت ټوکړه جوړاول غوړي نو ا خبره دادو چې حق خبره دادو چې پکیر شي چې دینداری روشي پکیر شي چې دینداری روشي پکیر شي چې دینداری روشي دا کیر د جنت ټوکړه جوړ شلا د دنیا په اعتبار سره د آخرت په اعتبار سره چې پکیم کیر شي دینداری وي نو کیر ته دینداری رو اصل چې دین د مش کیر ته روشي قران د مش کیر ته روشي احادیث د مش کیر ته روشي د صحابه کرام زندگی د مش کیر ته روشي د صحابه کرام زندگی د صحابیات زندگی سی تیر کړی دي د چې مش کیر ته روشي په کیر شمه دینداری وي که ټول دنیا انسانون جنت ته لوړ شي او مو کیر او مو بل بچاغه جهنم تصیب دا سمر نه انصافی خبره دو نو نن عزتمند معاشره شه د خبره کمای دا دغه کمی احساس یا نشتا هغه یو شاعر وی المنز میں قضا ش خفا په نیم خفا په دیم چې خفا په ول نیم نن د میش سره احساس نشته چې میش پکیر شه دین نشتا د میش پکیر شه دین نشتا سمره چې د دین ضرورت سړی ته د خودم را شزینا تا دا سرنګ چې قران ضرورت سړی ته د غیرنګ شزینا تا دا سرنګ چې قبر تمیش سړی کی ځای د غیرنګ شزینا کی ځای محشر مایندون شه کا سړی جمع کړي ویل شزینا نه جمع کړي هم حوض کوثر تک سړی د ریږي شزینا و نه د ریږي میزان پتلا باندې خالی سړی تو اعمال تلل شي د شزینا اعمال و نه شي تلل د جنت فیصله صرف د سړی په حق شته شزینا په حق شنه دو د جهنم فیصله صرف د سړی په حق شته د شزینا په حق شنه دو په دا ټول شي چې سره برابر بدا ظلم میج ویلې کوي چې دی منن د دین نه محروم کړي دي دا د میش معاشره شه انتهایی کمایدا انتهایی کمایدا ادخ کامیل ری کول
د صحابه کرام په دور شوی د دې باقاعده د دې تنظیم کې صحابیات سره جمع شول. الله رسول هغه ته بیان کو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افقه الناس په ټول حلقه شه په دور شه فقيه ہوا. ډیر احادیث ته دینه نقل شوی دي. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ د غیرانګه حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ غلی کای از دوا او پړای از دوا. نو دغه خبره ضرورت ته چې میش پکې ریش دین روشي ترنګ چې بارتا سړی دی د هغه ذمہ داری دو داسې پکې ریش زنا دی د هغه ذمہ داری دو. نو هر سړی باندې دا لازمه دو فرض دو چې د خپل بل بچي صحیح تربیت وکي د خپل کېروالې صحیح تربیت وکي. ضروری دین ورته وشي احکامات ورته وشي قرآن او حدیث ورته وشي چې اوروي بارتا ورته شیا او زدا کوا. نن دغه خبره کمی دی وجه نه شزینا پکیر شزینا ته دا پتا نه چې مو بند حون څه حق تا شزینا ته دا پتا نه چې دا وړیو نه وړی کی بچیون دی دغه مو بند څه حق تا. اس چې شزینا تر دین نه دا شزینا غیش دا خو میر دو دا خو بچی د پورا ولا مندرسا دو چې په دغه ش دین نه یو بچای د دغه نه جاهل رستر شي به ورسته کیم دیندار جوړ شي او چې کله میر دیندار وي ا د بچی صحیح تربیت کوي نو دا بچای چې صبر چې ارسری او لری دا کورېری پیته اون کوي خو د خپل ایمان سودو نه کوي ځکه چې دی په اول بوډي کونی نه پداسه مدرسه شه ان لوی ولر شوي پداسه مدرسه شه د تربیت و د سر شوي دینی تربیت و د سر شوي. عزت مند دې خبره انتهایی ضرورت ته چې دینداری روشي